په پاکستان کې د نفتي توکو بېساري لوړېدنه د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو د پوځي رژیم ملاتړو هم نیوکې کړي. د پاکستان په بازارونو کې تازه د تیلو بیې په بېساري ډول لوړې شوي او د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او د پوځي رژیم د ملاتړو خبریالانو او شنونکو له لوري هم پر پوځي رژیم نیوکې شوي. د پاکستان په بازارونو کې اوس مهال 1 لیټر پټرول په 458 روپۍ او 41 سنټو او ډیزل په 520 روپۍ او 35 سنټو پلورل کېږي. عامو خلکو او د سیاسي ګوندونو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې د نفتي توکو وروستۍ لوړې شوې بیې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري په عوامو د پټرول بمونو له بریدونو سره تشبیه کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویلي د پاکستاني واکمنو لخوا په عوامو د پټرول بمونو بریدونه افسوسناک دي او خپل ولس په لوږه تنده وژني. یاد ګوند زیاته کړې پاکستاني ولس ته له مودي، ټرمپ او نتنیاهو زیات له خپلو واکمنو ویره ده. له جنګه زیات اغېزمن ایران دی او د قیمتۍ توره شپه په پاکستاني ولس راغلې ده. دغه راز د جمعیت اسلامي ګوند هم د ظالمانه پټرول بم نامنظور هشټاګ پیل کړی دی او د خپل مشر نعیم الرحمن په مشرۍ یو لوی لاریون کړی. کہ یہاں پر حکمرانوں کی غاصبانہ پالیسیوں کے خلاف ایک طرف دھرنا جاری ہے تو وہیں پر پاکستان کے عوام کی ٹریفک کی روا اور دوا ہے. میرے محترم دوستو، د دوی د نیوکو محور هم حاکمه طبقه او سیاسي کورنۍ دي او زیاته کړې ده چې واکمنان ځانو ته د 11 میلیارډ ډالرو په ارزښت الوتکه کرایه کوي، د 10 موټرو پروتوکول لري، خو پر خلکو د پټرول بمونه یعنې د بیو لوړوالی راغورځوي. په ورته مهال پوځي رژیم ته نږدې ځینو خبریالانو او شنونکو هم دا وضعیت د پاکستان د اقتصادي حالت لپاره خطرناک بللی دی. غریده فاروقي چې د پوځي رژیم ملاتړي او ورته نږدې خبریاله ده ویلي دي چې د پټرولو بیو له امله اقتصاد ته خدای پامانۍ وایو. اعزاز سعید ویلي که چیرې د پټرولو بیه لوړه شي نو طبعا د برېښنا بیه هم لوړېږي، ځکه پټرول د برېښنا تولید په پروسه کې کاریږي او زیاته کړې ده چې نور خو خپله پوهیږئ. د پاکستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو هم په دغه هیواد کې د نفتي توکو د بیو په بېساري لوړېدو نیوکې کړي او د حالت یې نزغمونکی بللی دی. پښتون پخواني لوبغاړي شاهد افریدي لیکلي د پټرولو په بیو کې وروستی زیاتوالی به د مظلومو خلکو ملا ماته کړي، د دې لوړوالي دفاع ممکنه نه ده. دغه راز بل پخواني لوبغاړي محمد حفیظ هم ویلي دي چې د نفتي توکو بیو لوړېدل د زغم وړ نه دي. د اقتصادي شنونکو په خبره د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د ناوړه او پروژه‌یي سیاستونو له امله د یاد هیواد سمندري او ځمکنۍ دواړه سوداګري او ټرانزیټ درېدلی او د دې حالت بیه پاکستانی ولس پرې کوي. د دغه رژیم د غلط پالیسیانې، د رژیم د غلط سیاستونه سبب د دې شوي چې له منطقي او له نړۍ سره د دوی غلط پالیسیانې د دې سبب شوي چې دوی هغه اعتماد او بې باوري رامنځته کړې ده او نور په ده باندې څوک اعتماد او باور نه لري. لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده چې د خپل د بیرقونو په وسیله د امریکا 20 کښتیو ته له دې مسیر نه تېرېدل، یعنې د دوی سیاستونه، د دوی تجارت، د دوی اقتصاد ټول په غلطو او په فیک پالیسیو باندې ولاړ ده. هغه هیوادونه چې له دغه بحران سره لاس و ګریوان کېږي هغه د جغرافیایي ویش او سیاسي او نفسي هویتي ویش رامنځته کېږي. موږ د سریلانکا بیلګه هم وړاندې کولی سو چې له داسې مشکلاتو سره مخ وه او رژیم یې تغییر وکړو. اوس هم پاکستان له دې ستونزو سره لاس و ګریوان ده. دا به د دې سبب شي چې د دوی رژیم له بینه لاړ شي. یادونې ده چې تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له هرمز تنګي د پاکستان تر بیرغونو لاندې د نفتو 10 کښتۍ امریکا ته رسېدلي او هغه یوه لویه تحفه بللې وه.